لیدونکو تاسو د سی پروګرامینګ د فنکشن اړوند د 30م درس لیدونکي یاستئ. په تیرو درسونو کې موږ په فنکشن باندې هغه ابتدایي بحث کړی و، حتی موږ د فنکشن هغه ابتدایي مسایل په همدې شکل یو مثال او موږ وکولی شول چې پارامیټر هم پاس کړو، ارې هم پاس کړو او د پارامیټر استعمال په فنکشن کې دا موږ ولوستل چې هغه کې موږ کولی شو character as a parameter, array as a parameter او په همدې شکل integer as a parameter دی باندې موږ بحث کړی او هم د فنکشن ډیکلریشن او ډیفینیشن طریقې موږ لوستې وي. اوس نن په سی فنکشن ډیکلریشن اینڈ ډیفینیشن موضوع باندې بحث کوو. موږ یو بله طریقه د فنکشن ډیکلر کول او ډیفاین کول هغې باندې بحث کوو چې هغه نو بهترینه طریقه ده چې د کوډ اپټیمایزیشن یا د اورګنایزد منظم کوډ لپاره کولی شو موږ دې طریقې نه استفاده وکړو چې د دې ریډیبلیټي هم اسانه کیږي، معنا پوهیدل پې اسانه او واضح وي. نو بیسټ کوډینګ پریکټیس کې هم دا وي چې باید په دې شکل ډیکلر شي. راځو په همدې مسایلو باندې بحث کوو. هغه طریقه یې دا ده چې موږ کله فنکشن ډیکلریشن کوو چې هغه ته موږ فنکشن ډیکلریشن چې دلته موږ فنکشن کریشن ته هم ویلی شو، فنکشن کریشن ته هم ویلی شو چې په دویمه طریقه کې موږ څه کوو، فنکشن کله چې ډیکلر کوو موږ دا د مین فنکشن څخه پورته، یعنی مین زموږ اصلي فنکشن ده. نو کله چې موږ فنکشن ډیکلر کوو یا کریټ کوو د مین فنکشن نه دا به پورته ډیکلر کیږي. نو د ډیکلریشن طریقې باندې تاسو پوهیږئ چې موږ ډیټا ټایپ لیکو. ډیټا ټایپ داسې به تاسو ولیکئ، سنټیکس به تاسو ولیکئ، ډیټا ټایپ به تاسو لیکئ، بیا فنکشن نیم به تاسو لیکئ، فنکشن نیم د هغې نه وروسته بریکټس به تاسو لیکئ او دلته به سیمی کالن ورکوئ. او که چیرې تاسو دغه ولرئ کوم پارامیټر تاسو پاس کوئ، د پارامیټر لپاره تاسو به پارامیټر ټایپ به تاسو ذکر کوئ او که یو وي دوه وي هر څومره وي تاسو کولی شئ د کامې په ذریعه جدا کړئ او مخې ته یې بوځئ. فکر کوو موږ پارامیټر نه پاس کوو ساده، نو دا طریقه ده چې ډیټا ټایپ به تاسو لیکئ، فنکشن نیم به لیکئ او په همدې شکل بریکټس به لیکئ، دا به تاسو دلته کلوز کوئ. او کله چې نو دا د فنکشن ډیکلریشن شوه، ډیکلریشن اف فنکشن دا یې طریقه ده. اول به تاسو فنکشن ډیکلر کوئ د مین باډي څخه پورته، بیا به دویم کار دا کوئ د مین فنکشن نه لاندې تاسو به هغه څنګه کوئ، ډیفینیشن به ورته کوئ. ډیفینیشن طریقه همدا ده څنګه چې ډیکلریشن هم کړی همغه به تاسو کاپي کړئ، لاندې به تاسو کولی شئ ډیفینیشن په همدې طریقه وکړئ. یعنی ډیفینیشن کې موږ دا ویلی شو تاسو به څه کوئ، ډیټا ټایپ به راولئ، د فنکشن نیم به راولئ، که چیرې هلته پارامیټر وي او ډیټا ټایپ لرونکي وي تاسو هم دلته به کاپي کوئ. خو دلته ډیفینیشن کې موږ سیمی کالن نه ورکوو بلکې باډي ورته ورکوو. موږ نو د باډي کې هغه کوډ لیکو، کوډ ټو بی ایگزیکیوټ، هغه کوډ چې باید رن شي. نو دلته ډیفینیشن ده، ډیفینیشن کې موږ هغه کوډ لیکو تر څو غواړو د فنکشن اصلي هدف چې فنکشن څه لپاره جوړیږي هغه کار تر سره کړي. او ډیکلریشن کې فنکشن موږ ډیکلر کوو، ډیکلریشن کې فنکشن کریټ کول دي او ډیفینیشن کې هغې ته هغه اصلي ټاسک اساین کول دي چې سی پروګرام کې دلته کمپایلر ډیکلر کړی فنکشن پیژني او کوم ډیفینیشن کې چې موږ ته څه ویلي دي نو هماغه کوډ ایگزیکیوټ کوي. او د فنکشن کال چې دا هم مهمه ده که چیرې موږ غواړو د فنکشن کال کو، یعنی هدف دا چې فنکشن استفاده وکړو، تاسو به څه کوئ، د فنکشن نیم به تاسو لیکئ او تاسو به سیمی کالن دغه بریکټس به ولیکئ، اخر کې سیمی کالن ورکئ. دا د فنکشن کال طریقه ده. نو په دې شکل تاسو کولی شئ یو فنکشن کال کې که چیرې پارامیټر درلودو تاسو کولی شئ د بریکټس داخل څخه ویلیوګانو ته پاس کړئ، په هغې باندې ډیسیژن والئ. نو تاسو په دې باندې پوه شولئ. اوس راځئ همدا موږ دا سینټکس تاسو زده کړه، دې نه دا پاک کوم، عملا یو مثال باندې موږ کار کوو او دا برخه هم دې نه پاک کوم. دا به موږ پاک کوو. اوس وګورئ ورنو فنکشن ډیکلریشن یو مثال موږ داسې کوو، یو انټیجر ټایپ فنکشن موږ کریټ کوو چې ډیټا ټایپ انټیجر دی او دلته زه ورته یم سم، خلاصه دوه ویلیوګان دې ماته جمع کړي. نو دلته چې ویلیوګان راځي دا حتما پارامیټر لرونکی د پارامیټر وي،
څو ویلیو ته پاس شي. نو دلته زه ورته وایم دوه ویلیوګانې ما سره شته چې دواړه انټیجر دی. تاسو کولی شئ دلته پارامتر هم ورته مخکې نه ډیفاین کړئ، مشکل نشته. تاسو انټیجر ورته ولیکئ وای. ان د ایکس او وای په نامه یو موږ څه لرو، پارامتر لرو د سم فنکشن دا اول ګورو ته دا ډیټا ټایپ دی، دا د فنکشن نیم ده، دا بریکټ سي په داخل کې پارامتر دی چې هر یو پارامتر لرونکی د خپل ډیټا ټایپ وي. او اخر کې موږ سیمیکالن ورکوو چې دا څه شو، فنکشن ډیکلریشن شو. تاسو اوس ډیفینیشن ته کوئ، دا به تاسو کاپی کړئ د مین فنکشن لاندې، تاسو به همدا شی پیسټ کړئ یا په همدې شکل تاسو ټایپ کوئ شئ، بیا به ورته باډي ورکړئ، دا سیمیکالن نه خوري. دلته به تاسو راشئ فنکشن ډیفینیشن دا پارامتر راځي دې باندې باید څه وکړي. نو خلاصه دا موږ داسې کوو چې ریټرن کا موږ ته ریټرن کا ایکس جمع وای، دا موږ ته ریټرن کا. نو داسې به کېږي چې دا د فنکشن ډیفینیشن شو چې ایکس او وای د ته کوم ویلیوګان راځي دا دواړه به سره جمع کوي او دا به ریټرن کوي. نو ریټرن ټایپ یې څه ده، انټیجر ده، نو دا به د انټیجر ویلیو به ریټرن کوي. اوس راځو دې طریقې ته موږ څه ویلی شو، دې ته وایي فنکشن ډیفینیشن. فنکشن ډیفینیشن دا د فنکشن ډیفینیشن ده، هغه د فنکشن ډیکلریشن ده. دا نو هغه بهترینه طریقه ده چې بیسټ کوډینګ پریکټیس کې راځي، چې په دې سره د کوډ ما تاسو ویلې اورګنایزد فارم کې کوډ تر سره کیږي او لوستل اسانه وي، پوهېدل پې اسانه وي. نو ښه طریقه ده. کله موږ تاسو سم ویلو په تېرو درسونو کې چې موږ کولی شو ډیکلریشن او ډیفینیشن همزمان په یو شکل موږ وکړو. خو راځئ په هر صورت دا فنکشن موږ کال کوو، استفاده ترې کوو. څنګه موږ کوو، د فنکشن کال طریقه ما تاسو ویلې وه او چې هغه داسې وه فنکشن موږ نیم لیکو، د فنکشن نیم موږ فنکشن نیم لیکو چې سنټکس تاسو یې زده کړئ په دې شکل. او که چیرې پارامتر وي تاسو کولی شئ پارامتر ته هم پاس کړئ، په دې شکل پارامتر ته پاس کړئ، دا فنکشن به کال شي. او بله طریقه موږ داسې هم کولی شو دا فنکشن نه چې کوم ویلیو راځي موږ هغه یو بل ویریبل کې ځان سره سټور کړو، هغسې تاسو هم کولی شئ. راځئ موږ یو وارې دا فنکشن کال کوم. فنکشن نوم څه ده، سب د ایس یو ایم به تاسو ولیکئ. دلته یو ایکس لپاره زه 10 او په همدې شکل دلته 10 یا دلته زه ورته 20 وایم. نو دا موږ چې کله فنکشن کال کوو اخر کې به تاسو سیمیکالن به ورته هم ورکئ. نو دا د فنکشن کال طریقه وه. د بل ته ولیکمه فنکشن کال. فنکشن کال دې سره موږ فنکشن کال کوی شو. دا طریقه د فنکشن کال ده. فنکشن نیم به لیکئ او پارامتر کې هغه ویلیوګانې به ورته پاس کړئ. دا داسې کېږي طریقه کار یې دا ده چې سم فنکشن غواړو موږ کال کړو، نو هلته پارامتر ته ضرورت دی. نو دا 10 او دا 20 دا به ځي ډیکلریشن ته، د هغې نه وروسته راځي ډیفینیشن ته. ډیفینیشن کې په اپریشن ترسره کېږي او بیا موږ ته ویلیو ریټرن کوي. راځئ موږ دا کمپایل او رن کوو، موږ ته باید ریزلټ راښکاره کړي. وګورئ ریزلټ ځکه نه ښکاره کوي چې موږ شو کړی نه ده، دا ریزلټ زموږ څه کې پکار ده. نو کله چې موږ غواړو یو څه ډسپلی کړو آوټپوټ د هغې وګورو، نو ضرورت دی چې موږ هغه پرنټ اف کې موږ ډسپلی کړو. تاسو داسې هم کولی شئ ډایرکټ ولیکئ پرنټ اف ولیکئ او دلته به تاسو ولیکئ انټیجر سپیسیفایر به تاسو ولیکئ، فارمټ سپیسیفایر ځکه ویلیو زموږ انټیجر ده، کامه به تاسو ورکئ. فنکشن تاسو کولی شئ په پرنټ اف په داخل کې هم کال کړئ، 10 ته ورکړه 20 ته ورکړه، دا به کمیټ کړو. ځکه موږ دلته کال ته به ضرورت نشته. که چیرې موږ دا کمپایل او رن کړو نو تاسو وګورئ موږ ته به ریزلټ راښکاره کوي، 30 ریزلټ راښکاره کوي. نو په طریقه تاسو پوه شئ. بیا هم یادوري کول غواړم ګران لیدونکو چې دا ټول کوډینګ فایلونه چې دي تاسو کولی شئ د ګیټ هب اکاونټ څخه ترلاسه کړئ او هر قسم سوال لرئ، پوښتنه لرئ، کولی شئ د ویډیو په کمنټ کې ولیکئ. مختلف موضوعات وي، کولی شو موږ هغې باندې ویډیوګانې جوړې کړو او دا ویډیوګانې د نورو ملګرو سره هم شیر کوئ. دا یو علمي چینل دی او په همدې شکل ستاسو نظرونه او پیشنهادات دا د منلو وړ دي. هره موضوع کې تاسو کوم مشکل لرئ کولی شئ موږ ته ولیکئ، نو په هماغه کې باندې موږ ویډیوګانې برابروو. نو ګران لیدونکو دا طریقه تاسو وکتله چې موږ کولی شو د پرنټ اف په داخل کې هم فنکشن موږ کال کو استفاده وکړو. یو بل کار موږ هم کولی شو داسې کار کوو چې موږ یو بل ویریبل کریټ کوو. دا به زه ځینې پاک کړم، دا زما نه ده پکاره. نو موږ دویم طریقه دا کوو چې یو بل ویریبل موږ کریټ کوو، لیکمه چې انټیجر ټایپ ویریبل زه کریټ کوم او هغه ریزلټ نیم ورته ورکوم. داسې کومه د فنکشن ویلیو زه دې ته اساین کوم.
داسې ورته وایم چې دا پې راکړي 13 او 40 دا ماته شو که. نو اوس زه څه کومه په پرنټ اف کې زه ویریبل په طریقې سره غواړم چې دا ریزلټ ځان ته راښکاره کړم. نو فقط ساده زه به فارمټ سپیسیفایر به د انټیجر لپاره تاسو پوهیږئ چې پرسنټیج ساین او ډي ده، هغه نور څه به تاسو کاما به ولګوئ، د هغې نور تاسو ریزلټ به تاسو ځان لپاره شو کوئ. نو کم چې سپیلنګ دلته تاسو لیکلی دا به تاسو دلته ولیکئ، که سپیلنګ مسټیک و دا نه شو کېږي. نو ګورئ موږ ته به یو وارې هغه ریزلټ به شو کړي په کومه طریقې، دلته به زه سلش ان به زه ورکړم او هلته به هم زه سلش ان ورکړم. یعنې اوس هدف ده چې اول به دا موږ ته کال کېږي، نو دا مختلف طریقې موږ ولوستې د فنکشن کال لپاره چې کولی شو موږ ډایرکټ په پرنټ اف کې هم ولیکو او کولی شو موږ یو بل ویریبل ته د ریزلټ اساین کو او بیا په پرنټ اف کې ځان ته شو کو، یعنې دا طریقه هم شته ده. نو که چېرې تاسو دا کمپایل او رن کړئ نتیجه تاسو ګورئ. نو ګورئ 13 او بل 80 دا یې څه موږ ته راکړه، 13 موږ ته دا راکړه چې 10 او 20 جمع کې یو وارې فنکشن کال شو، بل وارې موږ هم فنکشن کال که بله ویډیوګانې مو ته پاس کړه. نو ګران لیدونکو دا ویډیو دلته موږ پای ته رسو، د اوس لپاره خدای په امان، بیا لیدو په هیله. خو یو خبره یاد ولرئ، یو فنکشن تاسو جوړ کړه، تاسو کولی شئ بار بار